ایران دا وخت د خپل دښمن هیوادونو امریکای او اسرائیل خلاف ځوابي حمله شروع کړې دی او لږ شی مخکې په تل ابیب کې چې کومه ویډیو ما ترلاسه کړه د هلته د یو ذریعې نه نو یو شمېر وداني چې دی هغه په نښه کړی شوي دي دغه شانتې د ایران په ځوابي حملو کې چې کوم توغندي ورول کېږي په امریکایي اډې په نښه کېږي نو په دې کې تاسو ته معلومه ده چې د کویت اډه ده په قطر کې اډه ده دې ته ځینې توغندي رسېدلي دي البته د دوی ځینې توغندي په بحرین کې او په دوبۍ کې په ولسي ودانیو باندې په دنګو ودانیو کې هم پرېوتې دي او زه اوس چې کوم اټکل کېده په هغې باندې چې کوم معلومات ما ترلاسه کړل هغه دا دي چې ډېره حده پورې اسرائیلي او امریکایي جاسوسي ادارو د تهران یا د ایران چې کوم دفاعي نظام دی پای کې د سایبر اټیک او حملو هم یو حد پورې هغې ته زیانې کړی وي او د هغې خوا نه ورول شوي توغندي یا بیا نور چې کوم حملې دي پای کې څه لږ ډېر مشکلات هغو ته ورپېښ شي بله غټه خبره دا ده تر اوسه پورې چې دا ډېره مهمه خبره ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچي دا منلي دي چې نن سهار چې کله په تهران کې د دې د رهبر اعلی آیت الله خامنه‌ای په کور یا استوګنځای باندې برید وشو نو هغه وویل چې په ممکنه توګه دا ټکي هغه ویل پاسیبلی په ممکنه توګه امکاني توګه احتمالي توګه د دا ټکي استعمالو چې خامنه‌ای ژوندی وي کنفرم مې نه ویل تصدیق شوې خبره نه کوله هغه ویل چې په ممکنه توګه احتمالي یا پاسیبلی هغه ژوندی وي خو دا یو مدل چې په دغه ځای کې ځینې ایراني کمانډران چې دي وژل شوي دي اوسه پورې چې کوم معلومات ما ترلاسه کړي د 200 نه زیات خلک په ایران کې وژل شوي دي دغه شانتې په منځني ختیځ کې په ځینې هیوادونو کې ځینې خلک ژوبل هم دي دا حمله د ډېر وخت راسې پلان شوې وه یقیني خبر ده ټوله دنیا دې نه خبر وه خو امریکا دا ځل او د امریکا اتحادي اسرائیلیانو د تهران سره یا په دغه سیمه کې په منځني ختیځ کې دا ځل چالاکي وکړه ګیم وکړه چالاکي ګیم یې داسې وکړل چې دوی په کویت کې او قطر کې او په دغه سیمه کې چې کومې خپلې مهمې مرکزونو او مهم اسبابو هغې خوندي کولو کوشش یې کوو دی چې کله جنرال فور ورورسېد د ایران خولې ته او تېره اونۍ دلته کې په واشنګټن ډي سي کې په یو اس آی پي کې غونډه وه کوم که چې د پاکستان او وزیر اعظم شهباز شریف هم شریک شي او په کې ډېرې خبرې کېدې نو د هغې وروستو بیا ما ته د کیلیفورنیا نه د وایټ هاوس سره د عربۍ څانګې سره کار کوونکي یو څېړونکي وویل چې دا اوس پرېکړه شوې ده دا خبر راغلی و او کېدای شي هغه په خپله څېړونکی ځای نوم نه اخلم په خپل نوم واخلي تېره اونۍ یې ما ته د جمعې په ورځ باندې ټلیفون کړی و او دی ویلي چې راتلونکې اونۍ کې د دې حملې اراده پلان شوی دی ایران کې هدف څه دی ولې دا کار کېږي امریکا وایي چې رژیم چینج د رهبر اعلی چې کوم د ایران ګڼل کېږي د اوسني واکمنانو خامنه‌ای دغه واکمني ختمول او خلک واک ته رسول کوم چې د امریکا اسرائیل او د هغو د ایراني ائتلافیانو په اند باندې د اولس منتخب نمایندګان کېدای شي هغه واک ته رسول دا د دې اوسني جنګ هدف دا دی